سوچ کوي؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وی چې جبرئیله زه خو به بوراک ته وخېجم او یقینا دا بوراک ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي. جبرئیله خو وروسته زما امت بیا جبرئیل علیه السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستي و هغې ته بوراق ویلی کېږي. بوراق دا بوراق د برق نه دی نو برق معنا پړک یعنی دی به دومره تیز ته لکه د بجلۍ پړک چې وي وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده. او یا بوراق د برق نه دی برېښنا ته ویلی شي وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله رڼا به یې کوله. دا د جنت نه یو سورلي جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستی وه. وزن یې غټوالی یې څومره و نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناور و. د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا ځناور و. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل وی دا مې د جنت نه سورلي راوستي دې ته سورېږه دې ته سور شه. روایتو کې راځي وی چې کله جبرئیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل که نه وی دې سورلۍ ته سور شه. وی نبی علیه السلام داسې په سوچ کې تلی و او سورلۍ ته یې خپه نه کړه. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته بیا وی چې د الله محبوبه سورلۍ ته خېجه. وی نبی علیه السلام بیا نه ختو. وی په درېیم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وایي چې د الله محبوبه بوراق ته خېجه څه سوچ کوي؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وی چې جبرئیله زه خو به بوراق ته وخېجم او یقینا دا بوراق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي. جبرئیله خو وروسته زما امت زه خو به بوراق ته وخېجم ما به دې جنت ته ورسوي ما به اسمانونو ته ورسوي خو زه بوراق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت به څه کېږي. د نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظ و امتي امتي امتي. نن سبا چې امت ته ووایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان د شکل و صورت خپل که که نه امتي دې ته نه دی تیار وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکړي. نن چې امتي ته ووایي که نه دا جامې دي د نبی علیه الصلاة والسلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ کړه د نیکانو خلکو جامې جوړې کړه. دی وایي ما ته د پلانکي اکټر جامې خوند راکړي ما ته پلانکی ډرامه کې هغه پلانکی جامې خوند راکوي ما ته هغه فلمي اکټرې جامې خوند راکوي. دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کومې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي. د امتي دا حالت دی. دی دومره نشي کولی چې خپل شکل و صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي. دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي. نبی علیه السلام وایي زه جبرئیله څنګه بوراق ته خپه کړمه زما امت ما نه وروسته پاتې کېږي. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق به زه تا خوشحاله کوم زه به تا خوشحاله کوم. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېنهدم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی. نن د امت څه حالت دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي محبوبه بوراق ته ور وخېجه. نبی علیه الصلاة والسلام بوراق ته ور وختو. روایتو کې راځي وایي جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه الصلاة والسلام د بوراق هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه الصلاة والسلام سره نو دا خو سره دوه غټې فرشتې وي 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلاة والسلام د پروتوکول دپاره راغلي وي 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلاة والسلام سره روانې وي. نبی علیه الصلاة والسلام روان دی چې څه موده لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبرئیل علیه السلام بوراق ودرو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي راکوشه. نبی علیه السلام فرمایل وي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي
کجوري په ګډیره ولاړ وي جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې 2 رکعاته نفل وکړه. نبی علیه السلام وفرمایل ما 2 رکعاته نفل وکړو. بیا مې د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کم ځای دی؟ ما ته ویل چې دا یثرب دی. یثرب اوس چې ته مدینه ویلی شي دا یثرب دی دا مدینه ده دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وی چې ښه. بیا بوراک ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه وی نبي علیه السلام بیا راته وویل چې راکوش شه. وی زه کوز شوم 2 رکعاته مونځ مې وکړو. وی بیا راته جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا کوهي تور دی کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي دا توري سینا دی. وی ما وی چې ټیک ده. وی بیا سوار شو. وی بیا چې لږ مزل وکړو وی جبرئیل اسلام راته بیا وفرمایل چې راکوز شه. وی کوز شوم. وی ما ته چې 2 رکعاته مونځ وکړه. وی ما 2 رکعاته مونځ وکړو. وی ما بیا د جبرئیل اسلام نه تپوس وکړو چې جبرئیل دا کوم ځای دی؟ وی ما ته چې دا مدین دی د شعیب علیه السلام مسکن دی د هغه د اوسېدو ځای دی. وی ما چې ټیک ده. وی بیا خو لږ مزل وکړو وی نبی علیه السلام فرمایي و جبرئیل علیه السلام راته چې راکوز شه. وی بیا یې کوز کړم. وی ما ته چې 2 رکعاته مونځ وکړه. وی ما 2 رکعاته مونځ وکړو. وی ما ورته چې دا کوم ځای دی؟ وی ما ته چې دا بیت اللحم دی کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره دا بیت اللحم دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. وی هلته